په یو حدیث کې څه کلمات راغلي دي او د هغه کلماتو مبارک نبی صلی الله علیه وسلم قسم کړی دی چې کوم څوک د خپل دعا نه مخکې دغه کلمات وایي الله رب العالمین به دعا قبوله کړي او څوک چې د خپل دعا نه مخکې دغه کلمات وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم قسم کړی دی چې دغه بنده به د الله نه کوم حاجت وغواړي نو الله به ورله ورکړي څه شی د الله نه وغواړي نو الله به ورله ورکړي حدیث کې راځي سمع النبي صلی الله علیه وسلم رجلا يدعو نبی صلی الله علیه وسلم یو سړي نه دا واورېدل چې هغه سړي دعا کوله او د دعا نه مخکې دا کلمات ویل چې اللهم انی اسألک بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دا کلمات ویل نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل والذي نفسي بيده فاغه ذات مې قسمی چې زما نفس او زما روح د هغه په لاس کې ده او د هغه په قبضه کې ده چې لقد سأل الله باسمه الأعظم دې سړي د الله نه په اسم اعظم سره سوال وکړو الذي هغه اسم اعظم اذا دعي به اجابه کله چې په دغه اسم اعظم سره څه دعا وغواړي څوک نو الله یې ورله قبلوي واذا سئل به اعطى او څوک چې په د الله نه څه سوال وکړي نو الله یې ورله ورکوي او دا حدیث ترمیزی کې دی 3415 نمبر حدیث دی نو دا یو سړی دعا غواړي په اوداسه باندې مخ په قبله باندې کینی او په اوداسه باندې دی او د الله نه دعا شروع کړي او د دعا نه مخکې هم دغه الفاظ وایي دغه کلمات وایي نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې د الله اسم اعظم پروت دی چې په دې سره الله رب العالمین هر دعا جایز دعا الله قبلوي او هر حاجت چې کوم شرعي حاجت دی حرام حاجت نه دی هغه الله رب العالمین د دې بنده پوره کوي